ما تاسو ته تیر جمعه باندې د روټۍ متعلق سبازي سنت خودلی او روټۍ به په کم لاس خورو. شروع کې به د روټۍ سوایو کم زینب خوراک کو لاس سالن کې ګرځولې شو نشو ګرځولې خپل مخې نه به خوراک کو کم زینب خوراک کو د هغه متعلق مونږ سبازي سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو ته خودلیو. ما تاسو ته ویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابی فرمای ابو هریره رضی الله تعالی عنه وی په یو غوته روټۍ خوړل دا د شیطان علامه ده او په دوو غوته روټۍ خوړل دا د تکبر علامه ده او په دریو غوته روټۍ خوړل دا د انبیو سنت دي. نو روټۍ به عام طور پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دریو غوته خوړل چې ضرورت په پیښ شو لکه چاول یا بل سیز نبیا به 15 واړه غوتی استعمالولې خو چې د 15 غوتو ضرورت بنو نو عمومي روټۍ به امام الانبیاء په دریو غوتو او روایاتو کې راځي چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم روټۍ وخوړل نو اول به دا غوته وسټله بیا به ورپسې دا غوته وسټله بیا به ورپسې دا غوته وسټله درې واړه غوتې به د خوراک نه پس وسټلې دا سنت دي. نن که څوک غوتې د روټۍ نه پس سټي نو خلک ورته د حرص نسبت کوي وایي دا حریص دی ډېر دا وږی دی ډېر دا د امام الانبیا سنت دی چې څو به یې غوتې پاکې کړې نه وي او سټلې به یې نه وي هغې نه مخکې به یې هغه په څه شي پاکولې هم نه اله به یې پاکولې چې اول به یې هغه درې واړه غوتې وسټلې او سټلو کې به یې اول دا غوته سټله بیا دا او بیا دا ډېر ښکلي آداب به یې صحابه کرامو ته ښودل ډېرې ښکلي طریقې محفوظ دي. چې به روټۍ نوڼۍ نیمه پاتې شوه نو هغه به یې صفا کو چې نوڼۍ نیمه درنه کاسه کې پاتې شي نو هغه صفا کوئ. حدیث مبارک کې راځي د دې دوه پیدې دي یو خدا لوښې د دې بنده دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي چې کله دا لوښې صفا شي او دا لوښې وایي څنګه چې دې زه د شیطان نه بچ کړمه داسې دې الله ته د جهنم نه بچ کړي چې ته لوښې صفا کړي نو شیطان پکې اوس خوراک نشي کولی نو وایي څنګه چې دې زه د شیطان نه بچ کړم داسې دې الله ته د جهنم نه بچ کړي. دا چې کله روټۍ سړی وخوري دا لوښې صفا کړي دا ښکلي سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو به ورته کتل او دا سنت به یې زده کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به روټۍ ته څنګه کېناسته چې روټۍ به یې خوړله نو طریقه د ناستې به یې څنګه وه. احادیثو مبارکو کې راځي یوه طریقه د روټۍ د ناستې دا وه چې دا ګسه خپه به سملوله او دا ښۍ خپه به یې ودروله مونږ چې داسې دا یوه خپه راماته کو ده خو ښۍ به یې ودروله او ګسه به یې ماتوله ښه داسې به کېناست. یوه طریقه د روټۍ د امام الانبیا د ناستې دا وه. دویمه طریقه تاسو ته به یادي سړی داسې کیني دواړه خپې ودرې داسې کیني د کوناټو باندې کیني او دا خپې دواړه داسې ودرې یوه طریقه د امام الانبیا د روټۍ د ناستې داسې وه. درېیمه طریقه د ناستې دا وه چې کې به ناست په دې وجود باندې او دا دواړه خپې چې سړی دې طرف ته راوباسي نو خپې به یې راویستلې او دا ګسه خپه به یې د ښې خپې د پاسه کېښوره دا خپې دا به یې دواړه یو طرف ته داسې ویستلې او داسې به دا تحیات په شکل کې کېناست او دواړه خپې به یو طرف ته وویستلې. علما وایي دا طریقه د روټۍ چې ده دا ډېره انفع ده او دا ډېره د عجزۍ نښه ده. تاسو یو پیرنې به داسې کښېنئ دا بنده ډېر عجز ښکاري چې روټۍ ته داسې کښېني دا تحیات دا شکل او دا دواړه خپې دې طرف ته ایستلي وي نو دا ډېره د عجزۍ ناسته ده. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم به روټۍ ته داسې په عجزۍ باندې کېناست. مونږ کره دا روټۍ ولې زر ختمېږي تاسو ته پته شته سړی چې داسې کښېني که نه دا یو زنګونې مات راشي او دا بل ولاړ راشي که نه دا داسې دې خېټې ته اړم شي دا زنګونې دې ځای ته اړم وي که نه نو دې روټۍ هم کمه خوري
چې دا پرلت ورته ووایي داسې ورته کینې او دا ټوله خېټه ورته کوله وکړي نه راشه که بیا ګورې دی بیا کوم ځای مړېږي ښه نو دی بیا 2 روټۍ خوري او چې داسې بیا کینې نو دی بیا 1 روټۍ خوري ښه د سنتو ډېر برکات وي ښه ډېر برکات دي په سنت طریقه چې کینئ نو روټۍ به کم هم خورئ او چې پرلت ورته ووایي او د سنتو نه خلاف کینې نو اکثر ډوډۍ کمه شي که نه سړی غږ کوي وي روټۍ راوړه روټۍ ختمه شي ورګه نورې روټۍ پخو دا دی په حساب پخ کړي خو یو چې دی کینی نو بسم الله ونه وی نو شیطان ورسره خوراک شروع کړي بل چې کینی نو د سنت خلاف کینی نو روټۍ هم ډېره وخوري او څه ورسره شیطان وخوري نو دا روټۍ ډېره کمه شي یو صحابي وایي موږ د نبی علیه السلام سره روټۍ کې ناست ما د روټۍ په دې اول کې داسې برکت لیدو ډېر برکت او چې د آخري ټیم شو نو بې برکتي مې لیدله داسې برکت مې په اول کې ولید چې چېرته مې نه ولیدلی او په آخر کې مې داسې بې برکتي ولیدله چې چېرته مې نه ولیدلی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مې وفرمایل چې اول کې مې ډېر برکت ولیدو آخر کې مې ډېره بې برکتي ولیدله وی نبی علیه السلام راته ووی چې اول کې دا برکت د دیو چې ټولو بسم الله ویلې وه او د آخر کې چې تا بې برکتي ولیده نو یو کس راغی دی روټۍ کې کېناست بغیر د بسم الله نه شروع کړل نو تا په آخر کې بې برکتي ولیدله یو پیره صحابه کرامو ډوډۍ خوړله کس راغی کېناست هغه روټۍ زر ختمه شو نبی علیه السلام صحابو ته وی دا د بسم الله نه و ویلې چې روټۍ کافي نه شوله که د بسم الله ویلې وې دا روټۍ به د ټولو دپاره کافي شوې وه نو روټۍ چې په سنت طریقې او په بسم الله انشاءالله تاسو په کور کې عمل شروع کړئ چې تروړه د لابتاړئ بیا به درله 2 هفتې اړئ انشاءالله خو په سنت طریقه باندې به روټۍ خورو انشاءالله کوشش به دا کوو بچو ته به ټیم په ټیم داسې آداب ښیو بچیا ته خو د سنتو خلاف ناسي بچیا ته بسم الله ویلې د تا چې رزق تلاس کړی بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي ما نبی علیه السلام په خپله ولید چې مونږ کره رادندو شو نو یوه نوڼۍ داسې په ډاګه پرته وه وی هغه یې راواغېستله داسې یې صفا کړله خولې ته یې ویشتله خولې ته یې ویشتله ډېر ښکلي آداب یو او چې کله به کوم غلام نوکر ډوډۍ راوړله که نه نو نبی علیه السلام یو ادب ښیي چې تاسو له یو لنګري دی یو خادم دی روټۍ درله پخه کړي وری وړي هر څوک چې درله پخه کړي چې کم کس تر لسسیس پوخ کوری وړو پخلی والا نو غوره خو دا ده چې دی د ځان سره کېنوه د پوخ کړی نو چې دی ته یوه نوڼۍ به والي که کېدې نه نو دام جایز دي چې دله ته یوه نوڼۍ به ورکړه چې دی خو یې وخوري هلته به یې خادم پوخ کړي باورچي او لنګري به یې پوخ کړي هدې به لوښي بلکل صفا کړي غریب به په آخر کې یو بل راوړي سالن ته به کښېني کم چې پوخ کړی د هغې نه یې ومنسه کړي دا چې د پخو د ده نه پې خولې بیدلي دي د څومره په تکلیف پوخ کړی دی نو دی یا ځان سره کېنوه که ځان سره د کېنه نه و نو یوه نوڼۍ به ورله تې ورکړه خو وخوروه پې ځکه چې دا د پخ کړی دی دا د پخ کړی دی او چې کله درستخوان باندې روټۍ وخورئ روټۍ په درستخوان خوړل سنت دي په میز باندې روټۍ خوړل دا خلاف سنت دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په میز روټۍ نه ده خوړلې په ولاړه هم خوراک نه دی کړی او په میز هم روټۍ نه ده خوړلې او په بازار کې هم چېرته امام الانبیا خوراک نه دی کړی هو علما وایي بعضې دکاندارانی بازار کې اوسیږي نه د هغې خو مجبوري ده خو نبی علیه السلام به بازار کې خوراک نه کو په ولاړه به خوراک نه کو په دې سړی خفه ځکه شي چې نن سبا دور داسې را روان دی چې ټوله روټۍ په ولاړه کېږي او مونږ چې د پیغمبر احادیثو ګورو نو هلته یې لیکلي دي چې په ولاړه روټۍ خوړل دا د زناورو عادت دی زناور چې دي په ولاړه روټۍ خوري که نه په ملاس ته خوراک نه کوي دی خوراک په ولاړه کوي او نن سبا هوا داسې رالوتې ده چې کورونو کې به په ولاړه خوراک شروع کېږي چې هوټل جوړېږي نو ړومبی پکې د ولاړې د خوراک ځای جوړی کاش چې هوټل یې جوړولی اول یې د عالم نه تپوس کولی چې نبی علیه السلام د روټۍ د ناستې طریقه څه وه هغه ورته د ناستې طریقه ښودلې د هوټل یې ولې ناکامه دی ما به د هوټل افتتاح وکړه نو هغه ته مې ویې زه تا ته د هوټل د چلېدو یو فلسفه ښیم حیران شو مې فلسفه دا ده چې څومره خلق تا له روټۍ له راځي دي هوټل ته
نو ته به ورته د میلمه په نظر ګوري، د ګاک په نظر به چاته نه ګوري. ښه ته به وایي چې دا ټول ماله میلمانه راله، که دیاړي مار راغی، که افسر راغی، که هر څوک راځي، وایي دا زما میلمه دی او ما له د اکرام کول پکار دی. ته گوره چې ستا هوټل چلیږي او که نه چلیږي. نو حالات داسې دي چې خوراک ځایونه د ولاړې شروع کوږي. یو صورت کې اجازت د خوراک په ولاړه شته، لکه ته باغ ته ورلی، باغ کې ګرځي، داسې نبی علیه السلام نه ثابت دي. یو میوه راوشو کوي داسې سکي، تاسو خیال کړئ سړی میوه سکي دی باغ کې ګرځي، نو داسې امام الانبیا کړي. یا داسې وچ غونته څیز په لار کې داسې راواغس، داسې نه چې مستقل په لاره روان او خوراکونه په ولاړه کوي، په روانه کوي. نه نو په ولاړه یو څیز نیم سکلی شي، میوه خلک وسکي، خو په ولاړه باندې خوراک کول دا خلاف سنت دی. او علماء لیکلي دي چې کم سړی روټۍ اخوري او په درستخوان باندې بوچړي پاتې کیږي، دی هغه بوچړي خوري، د ده په اولاد کې به الله پاگل او لیونې بچی نه پیدا کوي. چې دی د خوراک د درستخوان بوچړي خوري، د ده بچي به ذهینان دي، دی کې به پاگل نه وي، دی کې به لیونې نه پیدا کیږي. د ده په اولاد کې چې کله دی دا بوچړي د درستخوان نه راځي او د درستخوان بوچړي خوري، د اولاد به بالکل سلیم العقل، عقلونه به برابري د اولاد. سنت طریقې ښیي بچیا، سنت طریقه دا ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم درستخوان چې هغه د سرمنې و، او داسې ګول شکل کې درستخوان به ګول شکل کې او د سرمنې و د امام الانبیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم به روټۍ چې د هغه په درستخوان باندې خوړله. ډېره ښه رهنمایي به یې د صحابو کوله، داسې استاز دنیا نه و لیدلی. یو کس وله راغی، نبی علیه السلام خواله راغی، چې نبی علیه السلام وکتل نو هغه د پیتلو ګوتۍ په لاس کړې وه، د پیتلو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی ما ته د بوتانو بوی راځي، ما ته د بوتانو بوی راځي. بل کس راغی د وسپنې ګوتۍ یې په لاس وه، د وسپنې، د عامې د وسپنو دا ګوتۍ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وی ما ته د جهنم بوی راځي، ما ته د جهنم بوی راځي. نن خلقو لاسونه ډک کړي دي، بس سو پیتل او سره زر. نبی علیه السلام منع کړي ده چې زما د امت نارینه بس سره زر نه استعمالی. او نن چې د وړوکي 2 مهینو د سرو زرو ګوتې ورته اول ابتدا په شروع د خلاف سنت نه وکړي. کس راغی ګوتۍ یې په لاس کړې وه د سرو زرو، نبی علیه السلام ورته دا مه په لاس وه. اوې ښه په بله پیر راغی نو د وسپنې په لاس کړې، نبی علیه السلام ورته دا مه په لاس وه. ښه په بله پیر راغی د سپینو زرو یې په لاس کړې وه، نبی علیه السلام ورته وکتل نو غلی پاتې شو. مطلب دا چې دا استعماله وه. ښه که د سپینو زرو استعمالی نو خیر دی، خو د وسپنې مه استعماله وه او د سرو زرو مه استعماله وه. صحابو ته به کله وی ما ته د جهنم بوی راغی، کله به وی ما ته د بوتانو بوی راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو ډېره ښکلې رهنمایي کوله، ډېر ښایسته ښایسته خونې به یې صحابو ته کولې، ډېر ښکلي به یې پوه کړل. نن سبا تاسو وګورئ د څومره خلقو په لاسونو باندې دا عامې د پیتلو د وسپنو ګوتۍ لګېدلي. نبی علیه السلام ما ته د بوتانو بوی راځي، یوه پیروی ما ته د جهنم بوی ترې نه راځي، دا به نه په لاس. او چې د سپینو زرو یې ولیدله نو خاموشي وکړله چې د سپینو زرو ګوتۍ استعمالول ټیک دي. او صحابي وایي موږ منع کړو چې په 2 ګوتو به ګوتۍ نه په لاس وی. نو صحابي بیا وی هغه 2 ګوتې دا دي. داسې کړه صحابي، نو یوه دا شوله یوه دا شوه، په دې 2 ګوتو به یې نه په لاسه، یو په دې خو په لاسېږي نه، نو خو دا شوله او دا شوه، که په دې په لاسه که په دې په لاسه، که په دې لاسې په لاسه او که په دې لاسې په لاسه، دواړه ټیک دي، خو په دې 2 ګوتو به ګوتۍ نه په لاسه. امام الانبیا مونږ منع کړلو. ښکلي سنت په صحابه کرامو ته به ډېرې ښکلې ښکلې خونې کول. بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما د نبی علیه السلام یو څو څیزونه ولیدل چې نه به یې په سفر کې پرېښودو نه به یې په حضر کې پرېښودو. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به عین نه دی، عین دا به یې په سفر کې هم ساتو، په حضر کې به هم ساتو، شیشه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به منګس په سفر کې هم ساتل او په حضر کې به هم ساتل. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تیل نه دی، تیل
د سر د غوړولو تیل دا به په سفر کې هم ساتل او دا به په حضر کې هم ساتل او بل امام الانبیاء به مسواک ساتوم په سفر کې هم په حضر کې او بل به سرمدانی رنجوګی د رنجو هغه کڅوړی نه رنجودانه چې ورته وایي دا 15 سیزونه به امام الانبیاء استعمالول ما به سره په سفر کې لیدل او په حضر کې به مې سره لیدل چې نبی علیه السلام سره به دا 15 سیزونه پراتو او چې کله به مسخوتن سملاستو امام الانبیاء نغه رنجوګی به راواغستله د رنجو هغه کڅوړی به راواغستله یو سلای به یو سترګه کې ومګو بل سلای بیا به دې سترګه کې ومګو بیا به دې کې ومګو بیا دې کې بیا دې کې بیا دې کې وی چې رانجه به لګول نو طاق عادت به لګول او فرمایل به ان الله تعالی وتر يحب الوتر وی الله طاق دی او الله طاق سیس وخی الله جف نه دی طاق دی یو دی نو درې طریقې استعمال کړي ما ورته کتل چې درې واړو کې طاق راغی ګوره درې سلای به دلته ولګول درې سلای به دلته ولګول نو دام طاق راغی دام طاق راغی درې دلته راله درې دلته کنه طاق رالو دویمه طریقه به دا و د رنجو چې درې به دلته ولګول ادبه به دلته ولګول نو ټول بس شو 15 نو بیا به طاق رالو اول کې به شپږ شو خو درې به د دې رالو درې د دې بیا به طاق رالو او بل طریقه دا و چې دوه به دلته ولګول دوه به دلته ولګول او یو به په دواړو کې شریک ولګول روا به غس نیم به دلته ولګول نیم به دلته ولګول نو بیا به طاق راوس 15 به رالو نو یو کې شپږ رالو بل کې 15 او 15 اول کې چې شپږ رالو هغه هم طاق رالو ځکه درې په یو سترګه کې رالو درې په بل کې وی دا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ماسخوتن او د کېدو د خوب په ټیم کې به ولګول او اسم درانجه چې دا به ډیر خوخول امام الانبیاء بدا استعمالول نو سترګې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تورول نو هغه به د شپې تورول ډیر ښکلي آداب ډیر ښکلي سنت ډیر ښکلی ژوند به یې تیرو چې چا سره به خبرې کولې داسې به یې وکاته یو ته ده ته به یې مکمله توجه واړوله نو بیا به یې ده ته مکمله توجه واړوله بیا به یې ده ته واړوله مونږ په یو ټیم د لسو کسو سره ته خی خیر دی ته برابر نه مکمله توجه به یو تاړوله هغه ډېر خوشحاله شوی نبی علیه السلام کتل هم ماته غوږ هم ماته یې بل به زیات خوشحاله شو کتل هم ماته غوږ هم ماته یې بل به زیات خوشحاله شو کتل هم ماته غوږ هم ماته یې مکمله توجه به سړي ته پوره اړوله او چې کله به سلام د سړي سره وکړو هغې پورې به خپل لاس نه رایستو چې څو پورې به تې هغې بل کس خپل لاس نه ویستلی داسې ښکلی ژوند داسې ښکلی استاز نه د مخ د ځمکه به بیا وویني چېرته به په مخ د ځمکه داسې استاز رانشي یو دور و چې د ځمکې یو داسې استاز لیدلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټیم په ټیم بچو ته ښوونې کوو بچي ته چې یو عادت ښایي داسې ورته مه وایه چې زه داسې کوم ته داسې کوه نه 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 بچیا روټۍ ته کښېنئ شابه په سنت طریقه کښېنئ شابه بسم الله ووایې ته ګوره رزق کې برکت ته وګوره ته بچو کې نورانیت ته وګوره ته په رزق کې برکاتو ته وګوره چې کم کار کوو علماو نه رهنمایي الو او په سنت طریقه باندې کوو کورونو کې کوشش شروع کو اغیار شروع دي رو سنت ختمي ښه په بارې ختمي رو کورونو ته رادنده کېږي ښه کورونو کې د ولاړې ځایونه د خوراک جوړیږي الله دې رحم وکړي ښه دا درستخانونه هم د کورونو نه ورکوي دا ښکلي سنت د امام الانبیا هم د کوره ورکوي ښه په کرسۍ چې ته کښېنې خو د پیزار سره به کښېنې که نه نبی علیه السلام د پیزار سره خوراک نه دی کړی ښه چې په خوراک به یې کو پیزار به یې ویسته وي په دې سره ډېر آرام او راحت دی خپو ته راځي ښه ته پیزار سره خوراک وکړه دا پیزار وباسه بیا خو خوراک وکړه ته په چمچه خوراک وکړه بیا په ګوتو وکړه دا درې واړه ګوتې وڅټه چې ته د خوراک په خوند باندې پوه شې د سنتو ډېر برکات دي او نبی علیه السلام فرمایي من احیا سنتي چا چې زما سنت ژوندی که فقد احبني د ما سره محبت وکړو وایي ته چې د چا په طریقه لګېږو ته یې د هغه په طریقه کوه زه چې په چا پسې روان یم زه په هغه مین یم زه به د هغه طریقه اختیاروم ښه زه به د هغه طریقه اختیاروم تاسو به لیدي دا مونږ چې تېرېږو داسې سلامې سلام اوس دې ته پاتې شو داسې سلام چې دی داسې په ګوتو سره سلام کول
دا د عیسایانو طریقه ده او په ورغوي سلام کول دا د یهودو طریقه ده ښه البته علما وایي یو ټیم کې د لاس د سلام اجازت شته چې کله ورسره ته په ژبه سلام ملګری سړی تا نه لرې دی که نه ته وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو داسې وکړي نو که بیا لاس اوچت کړي خو چې په ژبه ورسره سلام وکړي ټیک ده خو چې په ژبه دې نه ویلی او تش دا سلام شروع دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت نه دي ښه غلی به تیر شي داسې پکې نه داسې تش په اشاره سلامونه کول دا د یهودو د نسوارو طریقې شروع دي ښه تاسو به لیدي وي ښه تللی یې بعضې ادارو ته ماشومان چې ودرولي او دا چې دا داسې سلام وکړي لیدلی هم دي که نه داسې سلام وکړي دا ماشومان داسې په سلامۍ ولاړي دا سلام چې په ژبه ورسره نه دا په دین اسلام کې نشته دی دا د یهودو د نسوارو طریقه ده داسې سلام کول مونږ په خپل ښکلي پیغمبر مین یو ښه مونږ به وایو چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نبی علیه السلام باندې څه دشمنان رالل د دین نبی علیه السلام ته وی السلام علیکم سام مرګ ته وی خیره ده نبی علیه السلام ورته وی وعلیکم بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها خفه شوه خیرې ورته وکړې نبی علیه السلام ورته ولې دې ورته خیرې نو دې تا ته خیرې ونه کړې دی تا ته څه ووې نبی علیه السلام ورته زما هغه دې وانه اورېده تا زیاتې وکړو او ما ورته وی وعلیکم نو زما دا قبوله شوه او د هغوی هغه نه قبلېږي که نه هغې وی السلام علیکم مطلب خیره ده خدای دې مړ کړه په تا دې مرګي یا بل څه نو ما ورته وی وعلیکم دا څه چې تاسو په ما ووي دا دې په تاسو شي نو د دې هغه به قبلېږي نه زما هغه قبوله شوه نو دا پوره وه که نه تا په اپله باندې په اخوا باندې ورسره بد وکړل ښه دا دې ښه ونه کړل چې نورې خیرې دې ورته وکړلې ښه امام الانبیا به داسې ښکلي طریقه اختیاروله نه که یو کس تا نه لري او د سلام د اشارې ضرورت راشي خو السلام علیکم په ژبه ورسره بیا کلمه وایه نو بیا ټیک ده او چې په ژبه نه وایې هسې داسې لاس اوچت کړی داسې کړي دي ولاړې نو دا طریقه د احادیثو خلاف ده دا د یهود او د نصارو طریقه ده دا داسې چې موږ سلام کوو یا داسې کوي په ګوتو سره یا په سپک سره په ګوتو به عیسائی غالبا یهودو یو به په سپک کو یو به په ګوتو کو خو یو به عیسایانو کو بل به یهودو کو ښه موږ نه عیسایانو طریقې اختیارو و نه د یهودو اختیارو زمونږ یو استاد شته دی چې انما بعثت معلما نبی علیه السلام وی زه دنیا ته استاد را لېږلی شوی یم من احیا سنتي فقد احبني چا چې زما سنت ژوندی کو د ما سره محبت وکړو ومن احبني کان معي فی الجنه او چا چې ما سره محبت هغه به په جنت کې زما سره یو ځای ښه الله دې ورسره مونږ ټول په جنت کې یو ځای کړي ښه هر کار چې کوو د نن نه شروع وکړئ ښه کور کې بچو ته دې وړو وړو بچو ته د سنت طریقې ښایي دا ډېر خوند کوي په دې به هم دا بچي راوړي ډېر صالحان بشي انشاءالله ډېر نیکان بشي ډېر ښکلي خویونه به پکې الله پیدا کړي چې ته بچي ته ووایي چې بچیا اب وایي ما ته هلته وایي چې داسې سلام کوه بابا ته نه بچیا داسې به نه کوې خلاص کته که زه تا ته د نبی علیه السلام د سلام طریقه ښیم ښه بچیا موږ به ورسره قیامت کې یو ځای کېږو په حوض کوثر به ورځو د نبی علیه السلام د نازبین لاسو به بسکو بچیا میدان محشر کې به ټول خلق ولاړې د چا سفارش په نه قبلېږي بچیا نبی علیه السلام به الله ته ووایي د الله به د امام الانبیا سفارش قبلي بچیا داسې پیغمبر دی ښه خبرې به د هغه منو خویونه به د هغه پسان کې پیدا کړو نو بچي به ورو ورو عادیان شي بچی به وایي زما پیغمبر داسې تو زما پیغمبر داسې روټۍ ته ناست چې ته نن بچی داسې روټۍ ته کښېنئ چې بچیا داسې کښېنه اب وایي زه تنګېږم پر نه که نه بچیا نه نه داسې به نه کښېنې ښه بچیا داسې کښېنه بابا داسې څوک ناسو بچیا داسې به د دواړو جهانو سردار ډوډۍ ته کښېنه دا بچی به د دې سره عادت شي دا بچی به په امام الانبیا مین شي ښه دی به بیا ویښتم صحیح پرېږدي ښه دی به ناسته ولاړه به هم د ده صحیح ښه رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي الله دې موږ ټول د امام الانبیا په لار باندې روان کړي واخر دعوانا